سلامونه د آریا آنلاین زده کړې درنو زده کوونکو هیله ده ښه به یاست. قدرمنو اورېدونکو په لنډو کې راځو په ننني درس باندې شروع کوو. لنډه به دا یادونه هم وکړم چې د کمپیوټر د برخې درسونه په دوشنبه او په سیشنبې ورځ باندې تاسو ته اپلوډېږي او تاسو بیا کولی شئ مشخص پروګرام کوم چې درسونه ولړۍ روانې وي د هغه درسونه په دوشنبه او په سیشنبه باندې وګورئ. د هغه ترڅنګ که د هرې برخې که د انګلیسي یا د کمپیوټر د برخې مکمل سلسله تاسو تر سره تعقیب کړئ، وروسته کې له تاسو څخه بیا یو ډول امتحان اخلو. که چېرته په امتحان کې تاسو کامیاب شوئ تاسو ته رسمي اسناد په پکتیکا کې د روښان نهاد ښوونیز او روزنیز مرکز څخه تاسو ته درکوو. نو د مننه که غواړئ دغه پروګرامونه تعقیب کړئ تاسو یې درسره وڅارئ او خپل کورني کارونه یې په وخت ترسره کړئ. له هغه وروسته چې کله امتحان راغی امتحان به راکړئ نو په خیر سره تاسو ته اسناد درکول کېږي. راځم خپل درس ته. نن موضوع سلیکشنونه دي. موږ په فوټوشاپ کې تقریبا 10 ډوله سلیکشن لرو چې په 10 طریقو باندې موږ یو څه سلیکټولی شو. لومړی ریکټینګولر مارکیو ټول دی. د معنا یو چارزله‌ای یا مثلا د مستطیل په شکل باندې سلیکشن کی. مثلا که زه غواړم چې په دې شکل باندې سلیکشن وکړم دلته یې کولی شم که نه. بیرته سلیکشن د ختمولو لپاره کنټرول ډي سې کلیک کړي. نور به مثلا سلیکشن له منځه ولاړ سي او بیا ته کولی شئ یو بل سلیکشن وکړي. مثلا دا ځل په دې اندازه باندې سلیکشن غواړئ په دې باندې کولی شئ. دا د هغو ساحو لپاره د هغه سلیکشن لپاره پکار ده چې په دې ډول یو څه موجود دی او ته غواړې هغه سلیکټ کړې. مثلا لکه په یو عکس کې زه مثلا دلته کمپیوټر داسې فل ډک ده نه یې راخلاصوي. خو دا معنه لکه مثلا د چې شي لپاره په دې عکس کې داسې څه نشته چې مثلا په 4 کونجه سلیکشن باندې موږ سلیکټ کړو. خو دې سلیکشن لپاره پکار کېږي. بل په هغه کې دغه پراپرټي کې به زه ته ووایم نور د ټولو سلیکشنونو تقریبا سره ورته دي. ریکټینګولر کې مثلا زه یو سلیکشن کوم، مثلا دا ساحه ما سلیکټ کړې ده. که شفټ ورسره ونیسئ 4 سره ځلې به په یو ډول باندې دا معنا په مساوي اندازه به سلیکشن کېږي. او که شفټ پرېږدئ بیا ته کولی شئ په یو په بله خوا باندې لوی وړوکی سلیکشن وکړي. سلیکشن دې په دې ډول باندې وکړو. اوس تا ته پکار ده مثلا یو بل سلیکشن هم وکړي. ځکه اوس بل سلیکشن دلته کوم هغه د بل سلیکشن یې ختم کړو. نو دلته شارټکټ یې شفټ ده. کله چې شفټ ونیسئ وګورئ د کرسر باندې د مثبت علامه مو ورسره راښکاره شوه. که شفټ ونیسئ ته کولی شئ دلته یو بل سلیکشن وکړئ. اوس دغه هم په ځای پاته ده دغه هم په ځای پاته ده. او یا که مثلا شفټ نه نیسئ او د شارټکټ له لارې ته کار نه اخلئ دلته کمپیوټر کې هم کولی شئ. مثلا یو سلیکشن دې وکړو راسه دغه مثلا ورته کلیک کړه نور راسه دلته یو بل سلیکشن کولی شئ دلته بل سلیکشن کولی شئ. څومره تا خوښه وه دومره ډېر سلیکشنونه ته په یو ور سره کولی شئ. مثلا که غواړئ چې په یو سلیکشن کې یو ساحه منفي کړي یا یې ترکټ کړي بېرته راسه په ده باندې کلیک وکړه. وګوره اوس په سلیکشن باندې منفي علامه نښتې ده په کرسر باندې دا ترکټ کړه. مثلا د سلیکشن چې په هغه ساحې کمیږي صحیح په دې شکل سره. او که غواړئ مثلا په شارټکټ کې الټ ونیسئ مثلا هغه بغیر که دلته ته ولاړ یې الټ ونیسئ نور په سلیکشن چې دغه یو ساحه کټ کېږي مثلا په دې شکل باندې دغه د الټ ورسره کار ده. بل مثلا که ته غواړې چې په سلیکشن کې هغه تقاطع نقطه یو ډول پاتې شي. اوس لکه په دې سلیکشن کې ده زه راځم د دوباره مې سلیکشن پکې وکړو دغه کوم چې تقاطع کې راغلی دی مثلا په منځ کې د دواړو سلیکشنو پاتې شوی همغه پاتې کېږي نور به له منځه شي. په دې شکل سره سلیکشن پکار ده صحیح. یو خو دغه کیسه شوه. بل د هغه تر څنګ څه شی ده پیدر ده. پیدر لکه اوس مثلا دلته تاسو سلیکشن وینئ دغه کونجونه یې داسې ګول کټ شوي دي. دا همدې د پیدر تاثیر ده. که ته غواړې مثلا کونجونه دې سیده کټ شي مثلا داسې تیره دې راسي پیدر ورته صفر کړه. اوس راسه وګوره سلیکشن داسې وچ په وچه باندې شوی ده. دا سلیکشن کله چې انتقال کړو دلته بیا تاسو ته تغیر ښه وینئ. مثلا دا سلیکشن ما راواخیسته ما دلته واچوه صحیح ده. زه به بیا راسم بیا په سلیکشن وکړم پیدر بیا دا ورلږ ورته لوړ کړم مثلا 23 شاوخوا به کړم دا ساحه سلیکټ کړم ښه دومره پیدر نه اخلي مثلا دومره 15 په شاوخوا کې فکر مثلا دغه تا واخیسته راسه بیا به موف کلیک کوئ. د موف د ورتګ لپاره تا سلیکشن وکړو. که غواړې بیا موف ته ولر ځکه شی په موف باندې ما په ولرزو ویل په موف باندې انتقالېږي که نه. نو که ته مثلا سلیکشن دې کړی او بیا هم په سلیکشن باندې ولاړې بیا څه انتقالوي بیا هغه سلیکشن له یوه جې بل جې ته ځي صحیح. وګورئ دغه یې تاثیر ده. کنټرول ډي د سلیکشن د ختمولو لپاره د اوس که یې ته رانږدې کړي وګوره واضح تغیر معلومېږي. کله چې پیدر ورته ډېر کړي څومره ډېروې په هغه اندازه به هغه عکس ښه پراخیستل کېږي. مثلا هغه ساحې چې به هم ښه پراخیستل کېږي دلته چې هغه د سلیکشن برخه راوړي هغه به هم ښه په ودې راغلي. دا بیا سیده لکه څه ورسې مثلا تا سلیکشن کړی که څومره پیدر صفر وي په یوه شکل باندې سیده عمل ته انتقالېږي. دلته به وچ په وچه باندې کټ دی معنا
دلته تاسې وګورئ داسې یو په یو باندې کټ نور بیا سیده خپل رنګ شروع کیږي. همدغه یې کار سو د پیدر بل انټي الایز بیا په دې دایروي سلیکشن کې کار کوي، خو انټي الایز ته بل یې سره ورسو بل د سلیکشن لپاره جوړې اندازې دي. مثلا که ته غواړې نارمل ډول باندې سلیکشن وکړې، نارمل یا دا معنا په عادي ډول سره، او که غواړې دغه عکس کې ته ډېر تغیر راوستی د کوم څه چې مخې ته راتلو پسې وایې به ډېر تغیر دې راوستی ده، د عکس بیرته غواړې پخواني حالت ته ولاړ سي، ایست ایډیټ نه یې پکې راغلی. دا معنا ما کوم کار کړی دی هغه دې پکې ټول له سره سي. دا معنا په خپل کوم حالت باندې وو هغه حالت ته دې ولاړ سي. F12 شارټکټ ته راسه F12 ووایه، مثلا دلته ریورټ ته راسه په فایل منیو کې ریورټ، دا معنا بیرته پخواني حالت ته ولاړ سي. صحیح. بل سلیکشن دی اوس ما نارمل ورته انتخاب کړی. نارمل دا معنا ستا په واک کې ده، دومره غواړې په هر څومره اندازه ته سلیکشن غواړې دلته یې کولی سي. سلیکشن ختمولو لپاره کنټرول زه وایم، سلیکشن ختم سي. بیا که راځئ مثلا فکس ریشیو، دا معنا په ما چې څومره اندازه درته ښودلې ده په هغه اندازه کې، دا معنا یو سلیکشن زه کم سور دی 3 هایټ دی هغه 5 برابر دی. اوس مثلا یو سلیکشن زه کوم که دومره یې په سور باندې 3 برابر سوی ده او په اوږده باندې 5 ده. مثلا که ته دغه سلیکشن ختم کړې دلته هم 5 ورکړې ورته کولی سې. مثلا 5 کې سلیکشن ماته تل کو هغه په مساوي شکل باندې په سلیکشن کېږي. فکس ریشیو البته فکس سایز بیا څه ډول کار کوي؟ فکس سایز بیا داسې کار کوي چې تا به خپله دلته مشخصه اندازه ورکړې چې دومره په دومره کې سلیکشن ماته تل کوه. 210 پکسله کې ماته سلیکشن کو. دلته ته یوازې کلیک کې نور په هغه اندازه باندې سلیکشن کېږي. دلته که بېلابېل اندازه ورته انتخاب کړي ور یې هم کولی سي. خو نارمل یې ښه حالت ته نارمل باندې د تا په لاس کې ده چې په کوم ډول سلیکشن ته غواړې په هغه ډول باندې سلیکشن کولی سي.